سرپاس سوارلسو کال مخکے اللہ فرمائی اقترب للناس حسابو نزدې شو د پاره د خلکو حساب دوی. نو دا څنګه نزدې شو چې سوارلسو کال تیر شو او حساب یعنی قیامت رانو؟ دا خبره چې قرآن کې الله ذکر کړی دا نو کله کړی دا نبی علیہ السلام ته وحی شوی ده کنه. تقریباً صد پاس سوارلسو کال 1400 سال مخ آغا وقی ویلیو دا مکی مشرکینو تا چی حساب و کتاب سشو نزدے شو. دا سنگ نزدے شو چی 1400 کال تیر شو او رو نرسید. مطلب دا خبری دا شو چا کمی لوی لوی نشانے دا قیامت وی اخیری پیغمبر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دنیا ترو دے او کم اخیری کتاب قرآن عظیم الشان اگا پی اللہ نازل کو دا لویلوی نشانے وے کنا زکر دا کو مخکینی کتابونو کم ذکرو چا اخیری پیغمبر برازی او پاغب اخیری کتاب قرآن عظیم الشان نازل کی. سورہ صف کی براشی عیسیٰ علیہ السلام ویلیو کنا ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد زیر ورک ان کے امدیو پیغمبر یأتی من بعد اسمه احمد چراب شرست زمانہ چنم دا غبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راو او قرآن عظیم الشان پہ نازل شو نو مطلب سو چی حساب و کتاب قیامت نزدے شو. تک آخرین نخیص شوے اغم پورش. مثال بلا تشبیح استاد شاگرد قدری مشین تا یہ وچی خیر دے دا دے روانی چالو دیوی وچی کل دے نقطے تا رو رسی گی یا کل دا سر لائٹ بلشی نو بیا با احتیاط و دا دیر زیاد کے گرے زکا دا ادرے دو تا سجون نزدے شو وچی کل دیزی تا رو رسی نو تبو تا خیال شورو کے نو بلک ساتھ پس بدا بندی کے نو بیا بے شورو کے دا سے دا غی کتابونو کیوں چا آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برازی قرآن با پی نازلی کی طول پا دغ انتظار کیو سو دا یمن نراغلیو او دغ رنگی سو دا شام و دا دغ علاقو نراغلیو بنو قریظہ بنو نذیر بنو قنقا یمن نووس و خزرج راغلیو تروروارو دری کتابونو کی داو چا آخری پیغمبر علیہ السلام اغب دی یسرب خوشا کے یعنی مدینہ منوری سرداسی زوڑنو میں یسرب دوی دا وقت نرالن او دغ علاقوں کے خوشا کے دیرشو مدینہ منورہ کے دا نم قول بعد کی نبی علیہ السلام غستے رہے اول بیوتا سیل یسرب بیوتا دا دوی خیال داو چا آخری پیغمبر دا با پا مون کی رازی دا غی خدا وہم گمان کے منو چی دا با پا عربو کی رازی او قریشو کی برازی او بیا قریشو کی بنی ہاشو تاسو چې د چا انتظار کې وې هغه آخري پیغمبر خوراغو کنه قرآن هم پې نازل شو نو اوس د څه انتظار دی ځکه وایي اقترب للناس حسابهم نږدې شو د پاره د خلکو حساب د دوی یو مطلب ده او دویم دا چې قیامت ته نږدې وي نو په اعتبار د راتلو وي نو هر راتلونکی شیز نږدې وي او هر شی چې هغه تیر شي نو هغه لرې شو او دا دا مازیگر چی کم وقت تیر شو یا دا ماخام کم وقت تیر شو نو دا دیر لری لاؤڑو دا سجو دیر لری لاؤڑو او ماسخوتن چی دے نو آگا دیر نیز دے دے ماسخوتن دیر نیز دے دے ولی زکا آگر آروان دے او مازیگر او ماخام دیر لری شو ولی زکا آگا تیر شو. کل کل مثال مونگ ورکو درس کے مثال دے قیامت تا زر وزی پاتی دی 1000 ازنه څوک مشهوره کی چې قیامت ته ضرور ورځې پاتې دي چا ویلی دي دا سټی ټاون کې مولا پیدا شوی هغه ویلی دا خو دور د پروپیګنډې دی که مثال درکو مثال کے طور پر قیامت تا 1000 ورځې پاتې دي 1000 نن ورځ تېره شوه څومره دی پاتې شو 999 نو مونږ قیامت ته نږدې شو که لرې شو یو ورځ نږدې شو مثال قیامت تا زر کالا پاتی دی نن روز تیر شوا من قیامت تا نزدی شو گلری شو دا نزدی پا اعتبار دراتلو ہوتا ہوئی او زنی مفسرین ذکر گئی چھ
چې اقترب للناس حسابهم نه مراد مرګ ده. ځکه هر سړی انتظار کړي کنه، هر سړی انتظار کړي. او بیا دام ذکر کوي چې چا باندې مرګ راغو پاغه قیامت شروع شو، نږدې شو د پاره د خلکو حساب دی. وهم فی غفلت معرضون، او دوی دی په ناخبرۍ کې یعنی په غفلت کې مخړون کې د الله د کتاب. و بدبخته وخت نږدې شو، حساب و کتاب نږدې شو، ته اوس هم په قرآن ایمان نه وروړې، ته اوس هم په نبی علیہ السلام ایمان نه وروړې. دا خو هغه آخري نشانه د قیامت وي، نو دا نشانه هم الله پوره کې. نو ته اوس هم ایمان نه وروړې، مسلمان نه جوړېږي، اوس هم غفلت کې. خچې کم مسلمان دی، نو ته اوس هم هغه آخري نښه چې قرآن عظیم الشان دی هغې ته لاس کښېنه، ځان پې نه پویه کې، ستا غفلت به کله ختمېږي. نن مسلمان د غفلت په خوب وده دی که نه دی وده؟ شیطان ورسره لوبې کوي او که دشمن ورسره لوبې کوي، کولی شو